اوس کریډینشل مینیجر د دې څه کار دی، د دې څه وظیفه لري؟ credential manager, it is used to store web username and password. credential manager چې دی دا موږ دې لپاره یوز کوو چې زمونږه د ویب هغه یوزر نیم او پاسورډ ذخیره کړي. څه مطلب د دې خبرې؟ لکه فرض کې مونږه په جیمیل کې یو اکاونټ لرو، یعنی ګوګل اکاونټ لرو که نه، او موږ بار بار یو چاته مثال غواړو چې ایمیل وکړو د خپل کمپیوټر نه، نو زه داسې وایم چې کله زه د جیمیل اکاونټ یو ځل اخلاص کم براوزر کې، نو هغه باید دلته خلاص پاتې شي. آینده چې کله زه بیا د جیمیل اکاونټ ته ځم نو ما نه باید یوزر نیم او پاسورډ بیا ونه غواړي، لکه بیا باید موږ نه ایمیل اډرس ونه غواړي او نه بیا موږ نه پاسورډ وغواړي. بس کلم چې د اول ځل دپاره موږ جیمیل ته راشو، موږ به خپل ایمیل اډرس او پاسورډ ورکو، د آینده دپاره به موږ سره بیا دوباره دغه پاسورډ او ایمیل اډرس نه غواړي. نو دلته ستاسو دغه ایمیل اډرس او دغه پاسورډ راځي او دا په دې کریډینشل کې ذخیره کیږي. دا کریډینشل هم دغه وظیفه لري. د فیسبوک اکاونټ وي، مثلا هاټ میل اکاونټ وي، آوټلوک اکاونټ وي، د جیمیل اکاونټ وي، د یاهو اکاونټ وي، دغه اکاونټونه چې دي د دې دغه پاسورډ او ایمیل اډرس چې دی دا به راځي او دلته به سټور کیږي. لکه اوس په موبایل کې چې کله یو ځل تاسو فیسبوک خلاص کړئ، صحیح ده، نو بیا چې دی نو تاسو کله چې فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک کړئ نو ستاسو اکاونټ مخکې نه خلاصي، یعنی بیا پاسورډ ته نه غواړي. دا ولې؟ ځکه چې موبایل هم خپل یو کریډینشل لري، هغه موبایل کې هغه کوم پاسورډ یا هغه ایمیل اډرس چې ورکړی وي تاسو هغه د موبایل په کریډینشل کې ذخیره کیږي، او وینډوز هم دغه شانته یو کریډینشل لري. دا یو سیکیورټي ده او دغه سیکیورټي ته باید موږ لکه ډیر سوچ وکړو که نه. که موږ د بل چا په کمپیوټر کې د فیسبوک، جیمیل، آوټلوک اکاونټ خلاص کو، نو تاسو دا خبر یاد ساتئ چې ستاسو دغه ایمیل اډرس او دغه پاسورډ چې دی دا د هغوی په کمپیوټر کې پاتې کیږي. یعنی که وغواړي هغوی بیا کولی شي چې ستاسو ایمیل اډرس او پاسورډ وګوري. ایمیل اډرس خو دې وګوري، خو که پاسورډ یې وکتو نو بیا ستونزه ده. تاسې ورسېدئ که نه؟ اکثره اکاونټس چې هیک کیږي نو هغه په دغه شکل باندې یا د دغې وجې نه هیک کیږي. تاسې د بل چا په کمپیوټر کې خپل د فیسبوک یا د جیمیل اکاونټ خلاص کړئ نو بیا ستاسې معلومات هغه سره پاتې